السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه او زه الیاس کاکړ. وزیر اعظم شهباز شریف به د نومبر له 18 نیټې څخه د سعودي عرب دوره کوي. په اسلامي سرمشریزه غونډه کې به د پاکستان استازیتوب کوي. په کانفرنس کې په غزه او لبنان کې له اسرایلی زور زیاتوب څخه د رامنځته شوي چاپیریال په اړه غور وکړل شي. وزیر اعظم د فلسطین مرام لپاره د پاکستان د بشپړ ملاتړ اراده د غبرګون څرګندونه کوي. د موسمیاتي بدلونونو له کبله د مځکې مخ له یو شمېر اندېښنو سره مخامخ دی. پکار ده چې په دې لړ کې په ګډه چارې ترسره کړل شي. د اقوام متحده تر انتظام لاندې نړیوال کانفرنس کاپ 90 د نومبر پر 11 نیټه په آذربایجان کې پیلیږي. د 190 هیوادونو مشرانو او استازي به د کانفرنس په کې ګډون کوي. وزیر اعظم شهباز شریف د نومبر پر 12 او 14 نیټه باندې د باکو دوره کوي. په دې ورلد لیډرز کلایمټ اکشن سمیټ کې د پاکستان دریځ وړاندې کوي. له نړیوالو مخورو او تنظیمونو سره د سرمشرانو سره د وزیر اعظم شهباز شریف ملاقاتونه هم په شیډول کې شامل دي. د بلوچستان په ضلع کې په شهر دربدکي قبایلي جرګه وسوه. په کوم کې چې گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل، وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بگټي، صوبایي وزیرانو، سنیټرانو، سیمه ییزه مخورو، اعلی سیول او عسکري واکمنو، میرمنو، لوستونکو، الکانو، هوینجنو، ځایي خلکو ګډون درلودی. د جرګې په پیل کې ګډون کوونکو د شهیدانو په یادګار ګلونه کښېښول او فاتحه یې وکړه. د جرګې ګډون کوونکو د مکران قبایلي مخورو، کاروباري خلکو، میرمنو او د لوستونکو په ملتیا د بېلابېلو طبقو د نمایندو سره ولیدل. د هغو ستونزې یې واورېدې او په هغو یې صلاح وکړه. پر دا مهال وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بگټي د بېنظیر سکالرشپ پروګرام اعلان وکړي. د کوم لاندې به د بلوچستان تعلیم یافته ځوانانو د پاره د هیواد د باندې د پی ایچ ډي ټول خرچونه د بلوچستان صوبایي حکومت برداشتوي. د بلوچستان بورډ میټریک او انټرمیډیټ امتحانات د هرې ضلع لومړی 10 لوستونکو د 14 کال خرچونه په صوبایي حکومت پورته کوي او د کال 2000 وروسته د ترهګرۍ په پیښو کې د شهید شوو بېګناه کسانو د کورنۍ مرسته او د هغوی د ماشومانو تعلیمي خرچونه به حکومت بلوچستان برداشتوي. په دا مهال وزیر اعلی بلوچستان وویل چې د امن او ترقۍ په لار کې خنډ د اچولو به هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي. تش لاس مزدوران په بلوچستان کې شهید کول ډېر د افسوس وړ دي او ریاست د مظلومانو سره ولاړ دی. ریاستي عملداري چیلنج کوونکي سره به سخت کیږي. وزیر اعلی قبایلي مخورو او ولس د ترهګرۍ په ضد جنګ کې په قربانیو پیرزوینې وړاندې کړې. قبایلي مخورو په بلوچستان کې د امن په قیام کې د قانون عملي کوونکو ادارو کلیدي کردار ته پیرزوینې وړاندې کړې او په سیمه کې د امن او امان د قیام دپاره د ټولو ادارو سره د زړه پورې مرستې ډاډګیرنه ورکړه. د صنعت او تجارت صوبایي سلاکار میر علي حسن زیری د بوستان اکنامک زون تفصیلي دوره وکړه. پر دا مهال هغه په بوستان انډسټریل اسټیټ کې د سرمایه‌کارانو لپاره د سہولت سنټر پرانسته وکړه. د پرانستې دستوري ته صوبایي سلاکار میر علي حسن زیری وویل چې د بیروزګاری رنګ سختي ستونزې د مقابلې لپاره د زیات څخه زیات د صنعت او قیام د وخت هم ضروري دی او صنعت د اوسنۍ حکومت د ځانګړي پاملرنه ورکوي. صوبایي سلاکار د پاره د صنعت او ارپت میر علي حسن زیری د سرمایه‌کارانو په ستونزو سمدستي د عمل درآمد کولو احکامات جاری کړل. د اوبخور سیستم په بشپړه توګه د کروندګرو او بزګرانو په ګټه دی. په دې لړ کې د ټولو هړه لرونکو انجینرانو څخه غوښتنه کیږي چې هغوی د نصیر آباد ډیویژن د اوبخور په څانګه کې د روانو طریقاتي چارو په ښه توګه څارنه وکړي چې د کروندګرو ستونزې هوارې کړي. د دې خیالاتو څرګندونه د نصیر آباد ډیویژن کمشنر موهین رحمان د اوبخور په څانګه کې د روانو طریقاتي چارو په اړه ورته سوي غونډه د وینا پر مهال وکړه. پر دا مهال د اوبخور سپرډنټ انجینیر غلام سرور د روانو طریقاتي چارو په اړه تفصیلي معلومات وړاندې کړل. په غونډه کې د اسسټنټ کمشنر حلی شاه عباسی، سب ډیویژنل افسران کریم بخش، جویا پریشزاده او عبدالمظاهر منګل هم ګډون درلودی. د نصیر آباد ډیویژن کمشنر موهین رحمان وویل چې په پټ فیډر کینال او وچ کینال، کیرتر کینال او ډرینچ سیستم باندې د کروڑونو کالدارو سکیمونه روان دي. هغه زیاته کړه چې دا ټولې چارې د کروندګرو په ګټه دي. د ګوادر پوینټن تر انتظام لاندې د اکاونټیبلیټي بیورو بلوچستان په مرسته د پوینټونو ترمیان انټي کرپشن د خبرتیا مقابله وکول شوې. په مقابله کې ګوادر پوینټن، تربت پوینټن او لاسبیلا پوینټن هاف اګریکلچر، واټر اینډ میرین ساینسز لوستونکو ګډون درلود.
د ګوادر پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر عبدالرزاق صابر ګډون کوونکو ته وینا په کولو ویل چې د درغلي ختمول یو داسې جدوجهد دی په کوم کې چې د ځوان نسل ګډون او اراده ډیره ضروري ده. د خبرتیا په مقابلو کې اردو، انګریزي، تقریري مقابلې، پوسټر سازي او د مختصر فلم سازي مقابلې شامل وي. د کوم مقصد ځوان نسل ته د درغلي په ضد خبرتیا ورکول او د ټولنې په کچه ایمانداري او صفاوالي ته وده ورکول وو. او اوس له دې سره سم د پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او مشترک کړي. اجازت د لوی الله په امان.